بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، زه یم نقیب الله کلزی او دا د زما پښتو موټیویشنل یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. نو نن زما دا پلی لیست دی بیبلیوفایل پښتو بکس ریویو. د پښتانه لیکوالان چې کوم په تاریخي حوالو باندې یا په رومانوي انداز باندې یا په فلسفه باندې یا په اسلام باندې یا زموږ په مختلف ټولنه او مدني ژوند باندې چې کوم کتابونه لیکلي دي، که د نثر وي، که د نظم وي، او که د تاریخ په شان وي یا د تحقیق په حواله باندې وي، پر دا باندې زه د خپل پسندیده کتابونه د دوی باندې یو تبصره کوم، مجلس کوم او دوستانو ته حالات وړاندې کوم. نو دا زما پلی لیست دی بیبلیوفایل، یعنی د پښتنو چې کوم کتابونه دي د دې سره زما چې کوم مینه او محبت دی یا زما پسندیده چې کوم کتابونه دي د دې باندې زه تبصرې کوم. نو نن ما یو کتاب چې دی هغه منتخبه کړی دی چې د پښتنو ډېر مشهوره کتاب دی، تاسو ته معلومه ده، ملي هنداره یعنی نیشنل میرر، یعنی یو داسې هنداره چې په هغه کې د پښتنو ټوله شایست په تاریخي، بدني او یا تمدني حواله باندې هغه ښکاره کیږي. په دا هنداره کې ټوله شایست د پښتنو هغه موجوده دی. هغه میلمستیا په حواله وي، محبت په حواله باندې، تاریخ په حواله باندې وي، زموږ د عام ژوند کوم میړان د ننګ و ناموس دی او غیرت دی او سیالي ده، مختلف چې زموږ کوم قدرونه دي، رسومات دي، په دا کې په ډېر ښایسته انداز باندې وړاندې شوي دي. نو تاسو بیا تصویر وینئ، دا ملي هنداره ده چې زه بیا د تاسو سره تبصره پر وکم او تبصره چیش دی، یو مجلس دی، یو تذکره ده، سره وبیا کو انشاءالله تعالی. یقینا دا کتاب به تاسو هم د دې لوست کړي، دا به مې د دې سره به اشنا یاست. داسې کتاب دی چې هغه په هر کور کې، په هر ځای کې موجوده وي نه. نو تصویر به تاسو وینئ. دا کتاب چې دی محمد ګل نوري لیکلی دی. دا محمد ګل نوري یو مولا انسان، یو زموږ د ټولنې، لیکن دی ډېر غټ لیکوال او ولسي ادب د موږ سره اشنا کړی دی چې په یو ځای کې دا دومره غټ کار نه دی سوی، نه لکه په انګریزانو کې چې شیکسپیر کار کړی دی. نه شیکسپیر خو یو رقم انپړ ولو، لیکن دا ټول شیان یې تیاتر په حواله باندې، ډرامې په حواله باندې د قوم سره، د وطن سره اشنا کړو. نو ګل محمد نوري هم داسې یو ملنګ غوندې، ملا غوندې، طالب غوندې، یو قبایلي غوندې یو انسان ولو. دا تصویر به تاسو وینئ نه، یو زوړ تصویر یې دا دی، ښکاره دی. او دا ملي هنداره دا د دې سره چې زه اشنا شولم، د دې سره زما ډېره مینه او محبت یو ډېر یادونه وابسته دي. د ما سره چې د دې 3 جلدونه شایع شوي دي. په اول جلد کې چې دی هغه څو نقلونو، بیا په دویم ټوک کې، په دویم ایډیشن کې دغه مختلف ولې خلکو خوښ کړلو نه، نو بیا ګل محمد نوري صاحب استاد هغه نور نقلونه هم پکې ایډ کړلو. بیا دا رقم وخت تېرېدی بیا یې دریم جلد راغلی نه. نو اول جلد چې دی هغه په 1938 کې شایع شولو نه، پاکستان د جوړېدو څخه مخکې متحده هندوستان کې. او دویم جلد چې دی هغه په 1945 کې ورلډ وار سیکنډ شروع دی او پاکستان جوړیږي، په هغه وخت کې دویم جلد یې راغلی. ماسې دا دویم جلد را سره دی نه، د کندهار ایډیشن دی نه، ولې دا په کندهاري لهجه کې لیکل شوی ده. کندهاري لهجه نو زموږ خپله لهجه ده، یوسفزي لهجه نه ده نه. نو بیا دریم جلد چې دی هغه په 1972 کې چې پاکستان دلته 2 ټوکړې شوی دي، دا دریم جلد یې راغلی. او بیا په 2014 کې یو انګریز رایټر د دې ټرانسلیشن وکړي او ډیوډ پات یې نوم ولو، هغه په انګریزي کې دا ترجمه کړي. نو ماسې د پښتو د کندهاري لهجې کندهار ایډیشن
دا پروت دی، په دا کې نکلونه دي، مختلف نکلونه دي. زموږ دوی د محبت ژوند رومانوي پاکې پښتانه خو ګردومره جنګونه خو نه دي کړي، محبتونه هم کول. د لیلا او د مجنون چې کومې کیسې دي، یا د رومیو جولیټ چې کومې کیسې دي نه، یا په سنسکرت کې چې راغلي دي، نو هغه بل ځای نسته. پښتنو کې هم عاشقان تېر سوي دي نه، د لیلا او مجنون د رومیو جولیټ څخه غټ غټ کردارونه دي. په مینه کې چیش کېږي، مینه کې در سر به انسان تېرېږي، نو هغه خو پښتنو هم کړي دي. مینه کې څیش کېږي، د خپل محبوبه دپاره یا د محبوب دپاره ځان ورکوونک دی، د خلکو سره، د علاقې سره، د وطن سره جنګ کوونک د دې په خاطر. نو اشوکا دور کې هم تاسو وینئ هندوستان کې نه، نو دغه کېږي. نو دا رقم د پښتنو چې کوم هغه ننګیالي ځوانان ولو، هغه په مینه او په وطن او په علاقه مین خلک ول، په سینه کې د مینې څخه ډک زړه درلودی، نو لہذا مینه کوله، پاکه مینه کوله. لکه اوس دا سسي پنوچي راواخلې، ای رانجه راواخلې، په هر دور کې، په هر تهذیب کې دا تېر سوي دي، داسې عاشقان مینان تېر سوي دي، زلمیان، دا رقم ننګیالي او زمري خلک تېر سوي دي، نه پیغلې تېر سوي دي چې هغه مینه او محبت کوو، یا روایات او دا شیان یې نه منل نه. نو په اول جلد کې چې اول د واره استاد ګل محمد نوري دا کتاب لیکي، نو دا د 1938 خبرې دي نه. نو دی په خپله ګل محمد نوري دا د پاکستان د جوړېدو بعد لا هم ژوندی ولو، بیا وفات سلو. ډېر غټ غټ کارونه نور کړي دي، نور کتابونه لیکلي دي، دا رقم پښتو په لغت کې ډېر کار کړی دی. خالي دا کار خو نه دی کړی چې ملي هنداره، خو دی مشهوره په دا سلو. دا ولسي او فوک سټوریانې دي، یعنی رومانټیک فوک سټوریانې دي، ولسي ادب دی چې هغه خپل رایټر نه لري، بس چې څنګه د چا یو ځاګي له ولاړو هغه به نقل ورته کوي، دی لیکل. او دا کتاب یې دا شاهکار کتاب چې دی هغه پښتو ادب ته ورکوي، او چې د څو پرې پښتانه ژوندي پښتو ژبه موجوده وي، انشاءالله در قیامته پورې به وي نه، موږ به جنت له د پښتو سره ځو. نو دا زموږ ژبه ده. نو په دا کې څو نقلونه دي، 7 نقلونه دي په اول جلد کې نه، لکه فتح خان بړیڅي دا اول نقل دی، او شادي و بیبو، مرد و نامرد، او دا رقم زیزبان و شاپیری، موسی جان او ولی جان، او مومن خان و شیرینو، جلاد خان او شمیله. دا مومن خان و شیرینو چې دی، دا د پښین خپل کردار دی. د افغانستان په باره کې هم دا ویل کېږي چې هلته د دوی قبرونه شته نه، د جلال آباد دا خوا ایریا کې، علاقه کې، لیکن اصل کې دا د پښین یو کردار دی چې زموږ مشر ورور عصمت الله زهیر په دا پسې په دا باندې کار کړی دی. او بیا صاحبزاده حمیدالله صاحب په خپل ډېر غټ لیکوال، الله دې وبخښي، هغه هم دا ویلی دی چې دا د مومن خان و پښین چې دی لوړه غونډۍ ده، دا د بټې نیکه سره چې ځې، د منځکي خواته چې ځې، د ملیزي خواته چې ځې، نو دا ته یو لوړه غونډۍ ده، په دا کې د مومن خان و د شیرینو قبر دی. ما یو وخت دلته پوره یو یو فیچر هم پر لیکلی و، خلکو بیا ډېر خوښ کړی ما په خپل اخبار کې. دا تصویر خو زه دا یم ورکوم، ته یې وینئ، دا ګرده فیچر ما پر لیکلی دی، مومن خان و شیرینو باندې تاسو وینئ، د دې قبر یو غټ قبر دی، هغه دا وخت تاسو وینئ چې د دې قبر کې ما دا تصویر اخیستی دی. بیا دا زموږ د ګل محمد، استاد ګل محمد نوري چې دا کتاب لیکي، دا یاد ساتئ پښین د کندهار حصه ده نه، هغه دور کې پاکستان نه دی جوړ شوی، نو لہذا پښین چې دی هغه د کندهار حصه ده، او د کندهار دلته حاکم چې دی هغه دلته حکمرانی کوي. نو دا یو ټپه ده چې وایي مومن مور ناره پر کوي، مومن پر لوړه غونډۍ کښېږدئ، مومن پر لوړه غونډۍ کښېږدئ، چې خواره مور یې هر سهار زیارت کوي نه. نو دا یو زموږ دا ناره چې راغلې ده، نو دا واقعي غټه غونډۍ ده او دلته موجوده ده. بیا په دا دویم ټوک کې چې دی هغه نقلونه نور راغلي دي، ملا عباس او ګلبشره، د طالب جان نقل چې ورته وایي نه، ډېره مشهوره یو نارې هم ده نه، هغه دلته دا د زه به درته بیان کړم. طالب جان، طالبه خدای که به ملا سې،
پر کتاب پروت یې یاده یې شینکي خالونه. نو دا یو مشهوره یو خبره ده نه د ګلبشري او د طالب جان په حواله باندې. او بیا په دا کې یو ډېر غټ نقل دی زموږ د پښین یو کردار دی خوشکیار او شاترینه. دا د پښین یو کردار دی، دا په دویم جلد کې دا راغلی دی. دا ډیر تاریخي اثر لري. په دا کې د مینې او محبت نه بلکې د غیرت او د پتو د ننګ او د ناموس هم کېږي نه. او بیا د نن څه تقریبا مطلب دا د مغلو دور له چې ولاړ سي تقریبا د نن څه 1500 یا 600 کاله شاته چې ولاړ سي نه، دا دور کې چې کله موږ وینو داسې مینه او محبت او زړورتیا د تورې او د ننګ او د ناموس او د غیرت په حواله باندې دا مجلسونه دا ګویا مطلب پښتو ادب ته یا عالمي ادب ته ډیر څه ورکوي. که اوس که په فوک او په ولسي ادب باندې دا مجلسونه شروع سي، یقین ومنه زموږ د پښتنو ډیره غټه برخه په دې کې سته. په دا ولسي ادب کې، فوک سټوریز کې، فوک لټریچر کې یا په انټرنیشنل لټریچر کې چې کله خبره کیږي پښتانه او افغان لټریچر په دا کې ډیر لوړ حیثیت لري. نو په دې حواله باندې د ملي هندارې خاص کر د یو نقل چې دی د پښتنو د ترینانو د علاقې غه چې خوشکیار د خپل علاقې یو مشر تیر سوی دی او بیا راځي د کندهار د سیمې څخه دلته راځي د پښین و سیمې ته، دلته د یو پکشنیوالي چې کله د کوزدې خبرې کېدلې نو دلته د دوی خپلوانو د پښین د علاقې غه د ترینانو یو قبیلې خپل لور شاترینه و خوشکیار ته پکشنیوالي ورکړې ده. نو دا یې بیا په خوب کې یو ځاګی ویني. دا د پښتونخوا علاقې د خیبر په علاقه کې یو ځاګی د خپل د ورونو سره تنګ سي، د جایداد او دا جنګو سره تنګ سي، لکه یوسف علیه السلام چې بیا ولاړی د مصر باچا جوړ سو. دا رقم خوشکیار هم خپل علاقه پرېښوله، خو په خوب کې هغه پکشنیوالي چې کومه انجلۍ ورکړې ده د دوی پلارو نیکهګانو چې دا سره ټاکلې وله نه، دا د کوزدې او د مرکې په حواله باندې، نو هغه یې په خوب کې ویني او په پیغور کې یو څه نارې پر کوي. نو بیا دی راځي او دا رقم دغه انجلۍ پورته کوي شاترینه د دې ترینانو علاقې څخه، بیا کرم خان په پسې سي چې شاترینه به هغه ته ور واده کوي. بیا د هغه سره دی جنګ کوي، د کرم خان او د خوشکیار سره جنګ وي او د شاترینه داسې د پلو باندې پټ ورته ګوري. نو خوشکیار نار ور باندې کوي نه چې وایي شاترینې د خاصیه تر پلو ګوره، شاترینې د خاصیه تر پلو ګوره، د کرم واری دی تیر سو، شاترینې د خپل یار واری ته ګوره، ارمان دی ارمان دی ارمان دی ارمان دی. د دوی په دا نارو کې په هر په آخري کې چې مصري تیر سي په آخري کې دی ارمان دی ارمان دی په دا کې وایي نه. نو په دا کې د آس دی مجنون اسیم د پخوا چې و، پخوا دا د آسانو یا د سپیانو یا د اوښانو خپل نومونه دی شول، لکه اوس وګوره ټوډي د جیلای د مختلف پریمیو د سیلون د ګاډیان نومان سته که نسته نه، د سوزوکي د او دا رقم پخوا هم او د نبي مبارک د دور څخه او د هغه څخه هم مخکې د صحابه یا نبیانو یا مشرانو د خپل پسندیده آس یا په اوښ پر دا باندې یا په وزې باندې خپل نومان ایښول. زموږ په اوس په علاقه کې هم خلک خپل آس ته چې دوی هغه نومان ورکوي په دغه نومان باندې، مشهوره نومان باندې نه، ګړنګ یا داسې نو لکه مومن خان په دغه کې نقل کې چې د خپل د آس نوم وي نه. نو دا رقم ضروري دا نه ده چې د یو چا پر یو باندې آس باندې نوم ایښی دی هغه نو بل ځای نسته نه. د زه هم د دې بعد خپل پر آس باندې مجنون کښېږدم، نو ضروري دا نه ده. دا نومان دي، دا هر څوک پر هر وخت ایښولی سي، پر پلانکي شي باندې زه مجنون ایږدم. اوس د ګوره زموږ په
کور کې چې کوم سپی دی هغه هم یو نوم دی او بل ځای موږ ټوني ورته وایو، هغه بل ته هم ټوني وایي. نه دا رقم د هر چا ضروري دا نه ده چې یاره ستا د آس نوم نو دا دی، زما د آس نوم نو ولې دا دی. نه یا بھائی ستا د نه آس نوم باندې هم دا کښېږده، زه به هم دغه نوم کښېږدم، ولې زما خوښ سولو. نو دا رقم دا د نقل کیسې دي، روایات کیسې دي، او د دې تحقیق چې دی دا ایتنټیک دی، دا څه هوایي خبرې نه دي. ګل محمد نوري ورک سړی نه دی، دا ورغلی دی هغه روایات او د خلکو سره سینه په سینه دا مجلسونه نوټ کړي دي. دا د اکیډمي شی دی، دا ایتنټیک دی، دا څوک چیلنج کولی نسی، په دا پسې څوک ګایدلی نسی. د دې تحقیق صحیح دی، بالکل 100% زما په نیز د نقیب کلزی په نیز زه دا صحیح ګڼم. دا په دې ګڼم چې په هغه شپو کې دا کم خبرې دا مجلسونه چې کېدلو هغه لیک لوست نه ولو، چپایي او پرنټینګ پریس نه و راغلی. نو لهذا لکه د پښتنو تاریخ چې موږ سینه به سینه یو بل ته چې دی هغه نقل کوو، داسې روایتونه حدیثونه سینه به سینه یو بل ته سره وایو، نو دا رقم دا نقلونه هم سینه به سینه یو بل ته موږ سره وایو او را رسیږي. خود به کښته او پورته لږ به پکښې لیکن هغه څخه موږ انکار نه کوو، لیکن مجموعي طور دا زموږ د پښتنو تاریخ دی. دا د صرف د مینې او د محبت کتاب نه دی، په دا کې میلمستیا د غیرت دی، ننګ و ناموس دی. پښتانه په خپل عزت باندې په خپل د چا سره چې کوزده کړي، د چا سره چې مینه کړي، پر هغه باندې سر قربانوي، وطن قربانوي، وطن پرېږدي او مړی کوي. ته نه وینې د یونان په تاریخ کې، د قسطنطنیه په تاریخ کې، دا رقم خپله بر صغیر په تاریخ کې باچایانو بر صغیر کې راواخه باچایانو تاج محل جوړ کړي او یو بل سره مړه کړلو. په عیسایانو په تاریخ کې راواخه د یو شهزادګۍ دپاره خلکو په لکاو لکاو مړی کړي دي. نه کابل چې راولاړ شو، حضرت حابیل چې دی هغه قتل کړي. نو په دا کې څه شولو؟ مینه او محبت وله د یو ښځې واقعه وله چې هغه ویل زه واده ورسره کوم، هغه ویل ستا په برخه ولې درځي. نو دا تر هغه خبرې کېږي. نو ملي هنداره زما په پسندیده کتابو کې یو کتاب دی، زما یادونه ورسره واسطه دي. دا د اردو ترجمې هم سوي دي، پښتو کې رومان هغه هم ما ویلی دی، او دا بیا ډېر خوند کوي چې موږ یې وایو، ډېر زبردسته خوند کوي. نو د اول د واره چې زه ورسره اشنا شولم، ما د یو په یو زوړ دوکان ولو د پښتنو د کتابو هغه نو اوس ختم سولو. د پښین په ګنج کې یو په ګلۍ کې یو کتاب ولو، اوس نو ختم سوی دی. په دا کې ما د اول د واره چې زه ډېر کوچنی ولم ما دا واخیستی. اوس هغه کتاب بیا چا راسه یوړی، بیا د هغه بعد ما دا دویم کتاب واخیستی. نو د ما سره راسره دی، ما سره د دې د اردو د انګلیش اډیشنان هم راسره دي. ډېر خوند پر اخلم هر وخت چې ووایم، نوی مینه او محبت مې بیا تازه سي. نو دا کتاب تاسو مو ووایاست او په خپل لایبرري کې کښېږدي. ملي هنداره په صحیح معنا باندې زموږ د پښتو لټریچر یو ډېر غټ شاهکار کتاب دی، او استاد ګل محمد نوري دغه چې موږ پښتنو ته راکوي، موږ ته یې مینه راښکاره کړله، رایزده یې کړله، محبت یې رایزده کوي، ننګ و ناموس سره یې برته هغه زوړ تاریخ سره یې موږ برته اشنا کړو، موږ یې برته هغه دور لره یوړلو. نو دوستانو دا زما د پلی لیست دی د بیبلیوفایل پښتو بوکس ریویو. په دا باندې به زه مختلف کتابو باندې تبصرې کوم، په را روان دور کې انټرویوانې به هم کوم. تاسو دا هم د سره وګورئ. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب کلزی ته راکړه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.